قرآن شریف کے رب العالمین پسلور سورتونو کے دیو پیغمبر واقعہ ذکر کئی دے عبرت پارا اداغنمو حضرت شعیب علیہ السلام دید ابراہیم علیہ السلام پنوسو کے تیر شوے دے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دیر جلیل القدر پیغمبر تیر شوے دے او زمون دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکو ذکر چی حضور پاک فرمائی وید دا خپل پلار یعنی دا نکد ابراہیم علیہ السلام دعائے ما آغا با پیم فخر کو دا ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کے تقریباً سلور ذرا پیغمبران تیر شوی دی درے بی بیانے وی دا یوی بی بینو میں ساراو داغی بچیو حضرت اسحاق علیہ السلام او حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دا داغی پا اولاد کے تیر شوی دی دا بلی بی بینو میں حضرت حاجرہ علیہ السلام او داغی پا اولاد کم گن پیغمبران تیر شوی دی دا منگ دا دوار جہان و سردار دا دا بی بی حاجری پا اولاد کیو دا بلی بی بینو میں قطوراو دا مدین دا قطورا بچیو او دا شعیب علیہ السلام و نور گن شمیر پیغمبران دا داغی پا اولاد کی تیر شوی دی نو مدین دا ابراہیم علیہ السلام زوی دے دا بی بی قطوران پیدا دے او چی دا کم کل دا مدین مشہور دے دا آغا پنوم باندے مشہور دے دا کم مشہور دریاب بحر قلزم چی وطوئی او مشہور علاقہ دا وادی سینا وطوئی لوی علاقہ او آغی کے چی کم غر دے دا آغی غر کوہ تور چی وطوئی جبل تور دا مشہور لوی ریگستانی علاقہ دا بحر قلزم پخوا کے مصر سر جنگی دلی دا او دا سعودی عربنا نیغا چی کمالار دا او دا عراق نا یولارم پی ورغلی دا نو دا مدین دا مصر سرا دا دغی وادی سینا پا غار باندی یولوی علاقہ تیرا شوی دا قرآن شریف کے اللہ فرمائی الى مدین آخاہم شعیبا و ارسلنا مخ کے تیر شوی دا دی آیتنا چی من دا مدین خلق یو داغی دا نصب و دا قوم نے یو سڑی ورو لے گا کہ داغنم حضرت شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام دی لنبی دعوت ورکد ایمان دا توحید دا اللہ دا یوالی یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو یو خدے منے دا یو خدے عبادتو کی ما سوا دا اللہ نا ستاسو دا پاربل خدے نشتا دا یو خدے دی دو خدایان نشتا دا دا حضرت نوح علیہ السلام دعوتمو خپل قوم تا دا دا حضرت لوط علیہ السلام دعوتمو دا دا حضرت یونس علیہ السلام دعوتمو او دا زمونگ دا دوارو جہانو دا سردار دعوتم دی گن پیغمبران کہ دا چا قوم با اللہ سر بل خدے من و شرک بیکو دا غیر انبی دعوتم دا قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء چکہ یو انسان نور گناہو ندی توبہ و استخو ٹکتا کدا شرک او کفر نیم توبہ و استخو اللہ بے معاف کی لیکن که توبہ چا دا گناہ نو نوستا و مرشو نو دا خدای خوخ دا که لیو تبخی امو که صدا پی ورکی هم او که دا شرک غندی گناہ نا چا توبہ نیستی و مرشو ردارو بخل نیستا نور گناہونا دا خدای خوخ دا کی دیشی بے توبے دے مبخی خو شرک بے توبے بخل نشتا
او د شرک بیا مختلف قسمونه دي. یو هغه شرک دی لکه عیسایانې کې خدای له دامن ګڼي، یا د مکې مشرکانو به خدای له لونه ګڼلې، یا یهودیانو به خدای له زوی ګڼه عزیر علیه السلام. دا یو قسم دی. دویم د شرک دا قسم دی په عبادت کې بعض خلک شرک کوي. عبادت خو موږ د الله کو او بعض خلک په بندګۍ او په عبادت کې الله سره بل څوک شریک کی، لکه زموږ دا خلک نظر کوي، نظر او نیاز د الله نه ما سوا د بل ضرورت بس خدای د فشار ساجت nicht لکه بس الله از کلاو کې ضرورت راغی. نظر عبادت ته بعض خلک وایي د پلان کی بابا ما نختم کړی، دا ګوره سخت جرم دی، ځکه نظر عبادت دی. عبادت به صرف د الله کی، که د الله نه علاوه د بل چا منښت او نظر دی او که شرک دی نو د دې ډېر نور اقسام هم شته. نو ده به دا دعوت ورکوه قوم ته چې قوم اعبدوا الله، د الله عبادت وکړئ، ولا تشرکوا به شیئا ما لکم من اله غیره، د الله نه ما سوا بل خدای نشته. دویم دعوت ته د څو د ده په قوم کې یو بل غمو ادا چې په وزن کې او په پیمانه کې به نقصان کو، اغشتل به درانه کول او ورکول به سپک کول. ولا تنقص المکیال والمیزان، په تله کې کمی چاله مه کوئ، دا ډېر سخت جرم دی، غټه ګناه کبیره ده چې په تله کې بل نه اخلي نو درانه الی، او چې بل له ورکې نو سپک ورکې، سخت جرم خطرناک. د شعیب علیه السلام په قوم کې دا ټګي وه، او شعیب علیه السلام ورته وایي چې تاسو ته د دې ضرورت هم نشته دا چې په دې طریقه دا غلط او حرامه پیسه پیدا کوئ. انی اراکم بخیر، تاسو باغونه شته، تاسو ځمکې شته، مال او دولت هم شته، یو سړی ګناه حرام د مال دپاره کوي نو ستاسو خو هر څه پوره دي، دې ته هم ساجد دی. او بیا ورته فرمایي انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، ګورې در باندې یریږم داسې عذاب به در باندې راشي چې دار طرف نه به در باندې چاپېري او د تیښتې روبم نه. دی به حضرت شعیب علیه السلام پورې ټوقې کولې، خنداګانې به یې پورې کولې. رونو دا د ټول کمې زیاتې دا ډېر سخت جرم دی، دا ډېر غټه ټګي او دوکه د مسلمان سره. د دې مختلف طریقې دي، څوک اوس هم په تله کې ډنډې سره ته چلول کوي، څوک په پارسنګ کې چلول کوي، او څوک په کاڼو کې مو اورېدلي دي چې دا کم کیلوګان او دا کاڼي دي وي دا هم څو قسمه دي. وایي دا چې بازار کې هم اورېدلي دي، وایي دا چې د کم دکاندار نه اخلي نو هغه به ورته وایي کم نمبر کاڼي وړئ. بعضې پکې پورئ، بعضې پکې دراني او بعضې پکې سپکي، بعضې د هغې نه سپکي. تا ته به ښه برابر کیلوګرام ښکاري، ته به یې دا خو ټیک دی شاته پې هغه مهر هم لګېدلی دی، لیکن دا هم کیلوګرام نه په وزن کې کمی. ته به وایې چې دا کیلوګرام خو پوره دی، ګوره دې کې خو دې ما سره ټګي نه شي کولی، تله به یې راته برابر یې ښودي، هغې کې به هغه شی برابر ځي، لیکن ابه د عام کیلو نه درونې کې درنه اخلي، درانه به یې درنه وتلي. دا ډېر سخت جرم، دا ډېره لویه ټګي ده او ډېره سخته ګناه ده، او پر دې مال دې په دوکه و. ګوره د یو سړي نه که دې غلا وکړه نو دا یو کس دې د سبا به یې رضا کې ګناه ده، یا دله خو به بدل ورکې خلاص بکې. خو چې کوم دکاندار په بازار کې ناست دی روزانه د 100 او د 200 ګاهکانو سره چټاکې دا لوبو کې څومره لوی بار یې په سر باندې راواړو، یو یې حرام خوري وکړه او یو یې ټګي او دوکه وکړه. ټګي او دوکه ډېره لویه ګناه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د مدینې منورې په بازار کې روان، یو سړي غله خرڅوله، حضور پاک پکې لاس ومنډه، چې لاس یې ومنډه لاندې لمده وه او د پاسه وچوه. ما هذا دا څه شی دی؟ د پاسه وچوه لاندې لمده، وی اصابته السماء، وی صاحب باران پې شوی دی، په دې باران شوی دی. نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل چې هغه باران والا یې د پاسه ولې نه ایښودل؟ باران د بره کېږي که لاندې کېږي؟ باران خو د پاسه کېږي، لاندې خو اوچي. نو باران چې په کم شوي و په کار دا دی چې هغه د بره خلکو ته ښولې چې دا ګورې لامده غنم دی، غنم دې لامده کړي خو په تله کې زیات شو.
بیا حضور پاک فرمایل من غشنا فلیس منا، چا چې زمونږ مسلمان سره دوکه وکړه او ټګي وکړه دا زما په لاره نه دی روان، زما په طریقه نه دی روان. دوکه خطرناک جرم او ډېره لویه ګناه ده. ګورې اسانه خبره خو نه ده. پيو کې خلک وباچي دا هم د دوکې یو قسم دی. اکثر خلک په دې کې مبتلا دي. ولې په پيو کې وباچي؟ یو بوډۍ ښځې نه مې تپوس وکړو مخکنۍ خبره پيو کې مونږ به دې پی غشتل. ما وې ترورې نن خو دې په دې په دا پی خو دې ډېر زیات نري کړي دي، دې پيو کې اوبه ما اچوه. وایي ولې اوبه پلیتې دي څه؟ اوبه پلیتې دي؟ اوس د هغې ذهن کې دا وه چې اوبه خو پاکې دي، راشه چې دونه پکې اچې. ما یې ترورې تا نه خو ما دا پیز اودس ته نه وړم چې اودس پې کوم او تا پلیتې کړي دي او نه پې غسل کوم. که چېرته دا ما د اودس او د غسل دپاره استعمالولې نو بیا به تا ویلو چې ما پکې پاک شی اچولې پلیتې به نه دی اچولې. دا خو تا اوبه بې قیمته شی دی او د پیو په قیمت ته خرڅې کړئ. پی مثلا په 40-50 روپۍ کیلو خرڅېږي، اوبه مفت خرڅېږي. مونږ کره لږې دي څه؟ مونږ پکې خپله نه شو اچولې پاکې اوبه دي. تا ته څه ضرورت دی چې ته پکې اوبه اچې؟ نو دا ټګي او دوکه اوبه د پیو په قیمت خرڅول دا ګورې ته به نه وایې چې مړه دا د هر چا د غلو مختلف قسمونه دي. دا هم پکې یو غل دی چې پیو کې اوبه اچوي. د مسلمان سره یې دوکه وکړو په یو طریقه رې پیسې ووالې. غلا څه ته وایي؟ په یو پټه طریقه د چا جیب والې. نو بعضې سوشل او په تهذیب یافته خلک په یو طریقه غلا کوي او بعضې خلک په بله طریقه پردي جیب کې ګوتې منډې او غلا ته کوي. دا د غلا طریقې دي. دا مه وایه چې نه دا خو زما د خپل کور پی دي، نه دا هم د غلا او د ټګۍ یو طریقه ده. بچې خدای دې لوی کړی شي. د دې شي ته بیا دا حواس کوي. الله دې خوش مونږ به ګزاره وکړو. خیر ویش نو دا د دوکې قسمونه دي. یا بعضې خلک دا دکانداران په دې سوداګانو کې دوکې کوي. په قیمه کې مثلا دوکه کوي. قیمه کې پړپوس ګټ کړي. پړپوس پکې په هغه نن سبا خو هغه مشینۍ پیک ولیکلي نو پړپوس پکې اوی پکې ګټ کړي. نو اوس دا دې ګناه وکړله. پړپوس خو د 100-150 روپو کیلو شی دی او قیمه مثلا په 200-250 روپۍ کیلو ده. نو هغه د 100-150 روپو شی دی ورسره په 250 کیلو خرڅ. تا نو خو پړپوس نه اخلي، رنګ پکې اچوي. بالکل دا ټوله دوکه ده او ګناه ده. نبی علیہ السلام حدیث ته ګوره من غشنا فلیس منا. چا چې ټګي وکړه خراب شی په ښه باندې بدل که او خراب شی د ښه په قیمت خرڅ که او 2 نمبر د 1 نمبر په قیمت، دا دوکه او دا ټګي ده. دا وایي زما په طریقه نه دی روان. دا ټولې لوبې دي او ټولې طریقې دي. چای ته ګوره ډېر کم خلک به داسې وي چې هغه به سوچه او پاکه چای خرڅوي. یعنې اکثر دا د روجو بسمس او دې له رنګونه ورکوي او په خلکو یې خرڅوي. یا دې مسالو ته ګوره. ما یو ځل د یو دکاندار نه مساله اخیسته، ما زیره ته اخیسته، زیره سپینه ما یې نه توره زیره راواله خلط مزېداره چې کومه خوشبویې. ما ته یې ویې هغه تا باندې نه خرڅو چې راویې اخیسته داسې بل شان زیره غوندې وه. زه به پوه شوم چې دا زیره نه ده. ځکه زیره خو سړی پېژنې، تور هم پېژنلی او سپین هم. چې مې وکته خشته خوشبویه وه. مې دا ولې ماله نه راکې؟ ما ته وی دا د اسونو او د خرو خاشنه دي او اسنس یې پکې اچولی. اسنس دا یو خوشبویه بوتل یې خرڅېږي، د هر شي خپل خوشبویې وي پکې اچوه. مسلمان باندې د خرو خاشنه خرڅوي او د اسونو خاشنه پې خرڅوي. او مخکې ورځو کې په اخبار کې ونه کتل چې سپي خرڅو، سپي حلال کړي او سپي خرڅوي په مسلمان باندې، سپو غوښې خرڅوي. قسم دی یو سړي راته په خپله خبره کوله. یو سټور نه مې غوښه راوړوي، بیا ګورې دې سټور نه غوښه وانلې. او په مکه مکرمه کې راته یو سړي خبره کوله، د خدای په د نبي علیه السلام په کلي کې راته خبره کوله. ما ته یې کم څاروي چې زمونږ د سوداګرو سره مړه شي په دقې خلکو خرڅو. بالکل مردار څاروي. یو سټور یې راته وښه. ما یې بیا د ما توبه. نو ګوره دا د دوکې مختلف قسمونه دي. دا خطرناکه ګناه او زمونږ پاکستانیان په دې سیس کې نمبر 1 کې دي. په ټوله دنیا کې نمبر 1 چلیږي. حکومت دې په دې کې نمبر 1 کې چلیږي. پخوا به مونږ سعودي ته تلو نو هغې کې به هغه بل شان ټیلیفون به و، هغه ریال به یې ورغورځو، اوږد ریال به و، هغه به یې ورغورځو، یو به یې ورغورځو، بیا به یې بل ورغورځو. نو چې تر څو به د ریال ورغورځو نو خبرې به دې کولې. او چې کله به هغه ریال بند شو نو بیا په ټیلیفون کې خبرې بندې شو.
هغې خپل مخصوص طریقه کار. ما ته یو سړي خبره کوله، ما ته یره یو مسلې تپوس ته نه کوم، وایي دا وایي مونږ خو ټیپر مولیو کې زیاتې ظلم نه کوو، وایي دا خبرې کوي یو چل هم زده کړی دی. هلکه څنګه چل دی زده کړی دی؟ یو ریال کې هم د اوسپنې تار اچولی دی، د سیمو نرۍ تار هم اچولی دی په ریال کې، وایي هغه ور وغورځو لاندې، وایي به پاسه پې بل ور وغورځو، بل هم نیولي چې دا لاندې لاړ نه شي، هغې خپل ماهران دي که وی بلا پې ورغورځو، خبرې کېږي چې ښه ډېرې په غنټو خبرې وکړو، هغه راکاږو ابره پې ټول ډیالونه واپس راوځي. ګوره دا دماغ شیطان انساني او جني شیطان چې یو ځای شي نو دا دواړه چې یو ځای شي نو د هغې نه یو سړي راته خبره کوله، مخکنۍ خبره ده، ما ته یې په روس کې هلته کې سپلی پالش کوي په مشین باندې، نو او ډاکټر اوس ډاکټر شوی دی، هغه د ډګري اخیستې ده، نو هلته کې دا سپلی پکې ورکي نو هغه به دله پالش کي، نو بیا چې هغه راوغورځوي نو بله به ورکي، نه بله ونیسي نه راغورځوي، نو د هغې خپله روپۍ د هغه په مشین کې ورکي، چې یې ورکي نه دویمه سپلی یې ته راغورځوي، لومبی راغورځوي دویمه درله نیسي، لکه سړی خو بې سپلی نه ګرځي که وایي مونږ دا چل کړی پاکستانیانو، یو سپلی دلته پالش کړو هغه راغورځوي که نه، وایي بل مشین کې پالش کړو، بل مشین ته خو هغه لومبی ده راویې غورځوي. دې کې چې روسیې راغی او پکې سپلی ورکړه لومبی ته یې ونیوه، بل ته چې ورغی د هغه نه یې لومبی، هلکه دا خو مشین خراب دی، دا خو دویمه نیسي او دا خو یې د ما نه لومبی سپلی ونیوله، اوس مشین ته خو اوس خبرې نه شي کولی که چې لومبی را باندې پاکستاني پالش کړې ده. شیخ دا د ټګۍ او د دوکې طریقې دا به ته مسلمان سره ټګي مو کې دوکه به مو کې لوی رب سره څه کې الله درنه خبردار دی. نو صحیح تجارت کوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے التاجر الصدوق الامین، کم سړی چې تاجر سوداګر دی، رښتیا وي او امانتګر دی، خیانت او دوکه نه کوي، دی به کم ځای وي؟ مرتبې ته یې ګوره، تجارت دونه بهترین شی دی. التاجر الصدوق چې رښتیا وي دروغ نه وي، عیب ښیي، دی کې دا عیب دی، دا غنم لامده دي او دا مساله دا نمبر ده او دا چې دا نمبر باقاعده تا ته خپل عیب وښیي چې دی کې صاحب دا عیب دی، او رښتیا مو یو ټګي م ډکوي. مع النبیین والشهداء والصدیقین، دی به د قیامت پر ورځ د پیغمبرانو سره به او د شهداو سره به سب کې ولاړي، او د صدیقین د حضرت ابوبکر مرتبې والا خلک هغې سره سب کې به ولاړي. دا څومره لوی اجر او څومره لوی ثواب دی. نو د شعیب علیه السلام قوم به دا چل کو، ولا تنقص المکیال والمیزان، په تله او په پیمانه کې زیاتې کمې مه کوئ. د دې ګیس متعلق ابل ما ته یو سړي خبره کوله، دې ګاډي کې خلک دا ګیس څه چي هلکه مې تاسو ډسکاونټ نه ورکوئ او پلان کې میل والا خو پمپ والا خو ډسکاونټ ورکوي، ما ته یې وایي هغه په پیمانه کې لو بیستی وایي ته مونږ نه هم واچو بې ډسکاونټ او د هغې نه هم واچو پته به راته ولګي. اوس په هغې کې هم پیمانه کې فرق راغی. دا ولې مسلمان دوکه او ټګي کوي د مسلمان سره؟ دا د پیسو دپاره. زمونږ د جمع یو ملګری دی د جمعې مانځله راځي، مستقل تقریبا هر جمعې مانځله راځي او کاروباري ملګری دی. هغه ماله راغی ما ته کېناست، ما ته ویره دا یو غلطي رانه کېږي او که دا غلطي ونه کوم نو 5 روپۍ ګټم او که دا غلطي کوم نو 50 روپۍ ګټم. ما یې ګناه به نه کې، دوکه به نه کې. چاله ګټې؟ بچوله ګټې. نو آخرت قبر کې به وال او ټکول ته خورې او مزې برې بچي کوي یاره جي، او دونه پریشانه چې په دویمه جمعه به ما له راغې ډېر زیات پریشان یم. نن مې بچي په هسپتال کې دي او نن را باندې پلانکي پلاټ قبضه وکړه، ژوند مې وي د پریشانۍ دی. مې دا شی ته پرېږده یا ما ته په خپلې وړه نشم ټینګولی؟ دا شی ته پرېږده، ته ګوره چې برابرېږي که نه برابرېږي. الحمدلله دا 3-4 کال پر لپسې تقریبا راځي، هغه شی پرېښی دی. اوس دونه خوشحاله او سکون، ما ته وي مولوي صاحب د هغې نه مې زیاته سودا خرڅېږي، هغې ګټې نه مې زیاته ګټه ده، ګټه مې هغې نه زیاته ده، سودا مې هغې نه زیاته خرڅېږي، بچي مې مطمئن، زم مطمئن، ژوند خوشحاله الحمدلله. خپل په تهجد کوم. زړه ټینګول ګران دي چې زړه دې لږ ټینګ که حرامو ته، نو برکت تا رزق دا ده. ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. خدای په اندازه رزق درته نازلی، نو که ته په حرامه طلب کې اومق قدر کوي او که په حلاله طلب کې اومق قدر کوي، مقدار اومغه دی، هغې نه زیاتولی کمولی نه شي. خو ستا ته ګوري چې دا سوړه دی، نیر ته د دې ګنده نه ورخ وباسې او که د پاک نه ورته ورخ وباسې، که د پاک نه ورته ورخ وباسې هغې نه به دله راځي، او که د دې ګنده نه ورته ورخ وباسې هغې نه به شی به حق کوي.
او لیکن دا زمونږ د شیطان دوکه ده. نو حضرت شعیب علیه السلام قوم به دا چل کو او ته دا به نه کې، ده به مونځ ډېر زیات کو شعیب علیه السلام او خدای ته به جړل. الصلاتک تأمرک ان نترک ما یفعل آباؤنا، ستا مونځ تا ته دا چل ښیي، دا ډېر مونځونه چې کې د پلار نیکه طریقه هم ده دا پرېږدو مانځه پورې به ټوکې ټقالې پورې کولې. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، شا چې څه غواړو هغه باندې پرېږدی او د پلار نیکه طریقه او رواج را باندې ته مونځ دا چل ښیي. اوس هم چې کم سړي نه غلطي وشي ګیرې پرېښي، خلک وایي هله وایه دا لا شیخ دی، دا ورته را ګیره دا چل ښیي، هلکه دا لا پټکي په سر دی، دا پټکي راته دا چل ښیي. د نیکۍ پیغور به نه ورکوې، د ګناه پیغور ورکه. د نیکۍ پیغور به چاته هم نه ورکوې، دا ډېر سخت لوی جرم دی. او سړی په سایکل روان او بلې ته ولګېد او وی ته لا شیخ یې او زه دې په سایکل ووالم. هلکه نو زما بریکونه خو په ګیره کې نه دي چې ته ماله د شیخ والي پیغور راکړې، خو مې په لاس کې بریک لګېدلی هکه معمولي څو قدم. هلکه ته لا شیخ یې، نو له شیخ څه چل وکړي؟ شیخ سره خو عقل زیاتېږي نه، شیخ سره عقل همغه عقل دی، که ګیره خري همغه عقل دی او که ګیره پرېښوده همغه عقل دی. نو ولې د ګناه کار کې؟ نو دا زړه طریقه ده. وي تا ته دا چل دا مونځ ښیي. حضرت شعیب علیه السلام به مونځ ډېر کو او خدای ته به ډېر زیات جړل، هر وخت به الله ته جړا کوله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان خدای ته ډېر جاړي د هغه نه خدای ډېر زیات خوشحالېږي. خود د دواړو جهانو سردار مبارک به الله ته جړل. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وایي د شپې به اوږد مونځ کو، داسې مونځ به یې کو حتی تورمت قدماه، وایي د خپې مبارکې به وپړسېدلې او جړل به ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، وی دې سینې به یې داسې غرار کو د جړا د وجې نه لکه کټوی چې په اور باندې کېدی هغه غرار کوي. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل کور نه بار دال یو رکوټ جوماتګۍ جوړ کړو او هغې کې به یې مونځ کو، ته قرآن شریف تلاوت به یې کو او جړل به. د مکې مشرکانو نه پرېښود، وی ته جاړې زمونږ دا ښځې درته راغونډېږي او دا بچي درته راغونډېږي، هسې نه زمونږ دا ښځې او بچي تا ته ولاړې او دا چې ته مسلمانان نشي، په دې نه پرېښود. په جړا باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی یو هغه اوښکه د انسان د سترګې نه چې د الله د یرې نه ووتله، وی دوه څیزونه چې په یو ځای ولګېدل په هغه ځای د جهنم اور حرام دی. یو هغه اوښکه چې د انسان په وجود د الله د یرې نه ولګېدله، په کوم ځای چې د الله د یرې اوښکه پرېوته د جهنم اور پې حرام. او بل هغه دوړه چې د الله په لار کې در باندې پرېوته، دغه دوړه چې په کوم ځای پرېوته او دا اوښکه په کوم ځای پرېوته، دغه ځای نه به جهنم کې نه سوځي، جهنم اور پې حرام. نو ده به ډېر زیاته جړا کوله رب العالمین ته، سترګې ړندې شوې د ډېرې جړا د وجې نه. لکه څنګه چې د حضرت یوسف علیه السلام د پلار سترګې د یوسف علیه السلام د غم د جړا د وجې نه ړندې شوې، د ده هم ړندې شوې. نو ګوره الله ورسره څه احسان وکړه، سترګې ړندې شوې. نو خدای پاک وله حضرت موسی علیه السلام خدمت له راوسته. الله خو بادشاه دی. یو دلته الله تپوس کوي، الله ته هر څه معلوم دی، خو دا بعضې خبرې ښکاره کوي دی مخلوق ته. وی شعیب علیه السلام ته وی ته چې دا دومره جاړې، وی دا د جنت شوق د جنت پسې جاړې او که د دوزخ نه یېرېږې جاړې. دا ولې جاړې؟ الله ته پته ده خو الله ښکاره کول کوي. وی نه مې د جنت شوق پسې جړا شته او نه مې د دوزخ د یرې نه جړا شته. وی جړا مې الله ستا په دیدار او ملاقات پسې ده چې د خپل رب سره به زما ملاقات او دیدار کله کېږي، هغې پسې جاړه. نه مې د جنت خپل کار به کې میلاو شوم او که میلاو نه شوم، او د دوزخ نه هم پروا نه ساتمه، خو چې ستا څه فیصله د پروردګار هغې کې زه سم نشم کولی. ستا دیدار او ستا په کتو پسې جړا راځي چې کله به زما ستا ملاقات راځي. رب العالمین ورته وایي ښه زما دیدار درته مبارک شه، تا ته به زما دیدار به درته خامخا کېږي، مبارک شه. په سترګو باندې ړوند نابینا حضرت موسی علیه السلام دلته تې سړی مړ شو په د فرعونیانو په قوم کې. سړي له سوک ورکوه، دب یې ورکو، هغه لاړ مړ شو او د هغې نه د بادشاه دربار خبر شو. نو د هغه ځای نه راوتښتېد، مدین ته راغی. فلما ورد مدینه، چې رالل مدین ته راورسېده نو هلته یو کوي ته راورسېد، ډېر زیات انتهایي ستړی او په منډه منډه راځي. کوي ته چې څنګه راورسېد نو کوي باندې خلکو خپل څاروي سیرابول
ګډه چیلې سې رابولې او هغه کویان اوسم تاسو تاریخ کې وګورئ نو ډېر جور کویان دي یو خو زمونږ د وطن کویان دي نه غټ جور کویان او په 5 کسانو باندې هغه برقه راوباسي ذموار کا واللام پہ شاہد کا لس کالا علماء لکی چې لس کالا موسیٰ علیہ السلام د حضرت شعیب علیہ السلام خدمتو کو گورا د خدای د جړا د وجه نه سترګې ړندې شوې نو الله ولا حضرت موسیٰ علیہ السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر تی رستو جوړیږي او یو تکړه نوجوان او امانتګر او پاک راسباز دا ولا خدای پاک خدمت لراوست لس کالا پس حضرت شعیب علیہ السلام ورته یو لور په نکاح کړه او علما وی هغه لورې په نکاح کړه چې د شعیب علیہ السلام ته مشوره ورکړې وه هغه ور په نکاح کړه او لس کاله پسې رخصت که وی د ځم د خپلې مور او ضرور ملاقات به وکړم او د لسو کالو کې به د فرعون نه زمونږ خبره یېروي حضرت شعیب علیہ السلام ول یو کونټی ورکړه په تحفه کې او ګډې چیلې وله ورکړې او دغې وخت کې خدای پاک د ده سترګې بیا جوړې کړې وې تاریخ لکی چې خدای پاک ړوندوالی ختم که الله جوړ که په سترګو باندې وی داسې وکړه دننه یو کونټی راواله او دا ګډې چیلې دومره ځان سره واله او زه بیبي دې ځان سره په مخه کا دې چې ورغې کونټی راواخېسته راویړه ویې نه دا کیره دا بله راواله چې هغه کېښوده بله یې راواخېسته راویړه بیا ومقه راوړه وی درته دا کیده بله راواله چې بیا ورغې بلې له یې ګوتې یوړې بیا وله هماغه ګوتو له راځي چې بار یې راوویسته وی زه خو بله رالم ګوتو له مې دا راځي وی ښځه مبارک دې شه دا هغه کونټی وه چې نسبن د ابراهیم علیه السلام نه دته پاتې وه او دا حضرت آدم علیه السلام لس څیزونه ځان سره د جنت نه راوړي یو پکې دا کونټی وه چې بیا د موسی علیه السلام دپاره د لویې معجزې ذریعه وګرځېده نو ګوره خدای پاک څومره لویه مرتبه ورکړه د یو پیغمبر نوسی دی د ابراهیم علیه السلام او بل پیغمبر زوم شو حضرت موسی علیہ السلام او داغه نه خدای پاک څومره لوی کار واغشته قوم ته به دقه نصیحتونه کول ولا تنقصوا الميزان والمکیال په تل او په پیمانه کې کمی زیاتې مه کوئ انی اراکم بخیر زه خو تاسو وینم مال دولت هم ډېر دی دې ته هم ضرورت څه دی بل ځای کې راځي ولا تفسدوا فی الارض په ځمکه کې فساد مه کوئ دي بغلاګانې ډاکې کوله حضرت شعیب علیہ السلام ته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطیب الانبیاء ویلے وی په پیغمبرانو کې دله بهترین تقریر چل خدای پاک ونوسته دی حضور پاک چې کله معراج ته ته په بیت المقدس کې ټول پیغمبران 1,40,000 ورپسې 2 رکعاته مونځ کړی دی نو یوازې مونځ نو هغې کې د پیغمبرانو تقریرونه کړي حضرت آدم علیہ السلام تقریر وکړه حضرت نوح علیہ السلام تقریر وکړه حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کرے دے او دارنگے حضرت ایوب علیہ السلام دی جلیل القدر پیغمبران با یو پاسے دل او جبریل علیہ السلام دا سٹیج ناظم و سکرٹریو اغا برابلل نو حضرت شعیب علیہ السلام ہم پاکی تقریر کرے دے نو دا پیغمبر علیہ السلام او بیا آخرہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تقریر کرے دے دا غی نفس مجمع خورشوی دا و نبی علیہ السلام بر آسمانونو دتلے دے نو نبی علیہ السلام پټولو پیغمبرانو کې د حضرت شعیب علیہ السلام د تقریر صفت کا وی خطیب الانبیاء په پیغمبرانو کې داسې خشته تقریر او خشته ښکلې خوږې خبرې چې د انسان زړه ځان ته رامایل کوي د شعیب علیہ السلام نه بل مې نه دي لیدلی خلک به د باره راتل ده به ورته د دین دعوت ورکوم نو د قوم یې څه چل شروع کړه دوی به په لارو کې د مسافر لوټول ډاکې به یې غورځول او غلاګانې به یې کولې دې کې به دا مقصد و چې دا لاره کې بدامني راولو چې څوک اډودله راځي نه خلک به وایي چې وروره ډاکوان دي په لاره کې او د خلکو نه سامان اخلي او خلک لوټ کوي نه به راځي ولا څوک دا حربې به استعمالول او حضرت شعیب علیہ السلام پورې به یې ټوکې کولې ولولا قومک لرجمناک وایي که ستا دا قوم نه وي که نه نو موږ به ته سنګسار کړی وې پرېښې به هم نه وې په نصیحت کارو نشو هر قوم ته خدای پاک یو موقع ورکوي هر ملت له خدای یو موقع ورکوي خو که هغه لږې لږې دکې یې ورکړې خو الله اخره کې ټول مسلمانان کړل نو که د الله تعالی د هغه مهلت نه دی فایده واخیسته خو ډېره ښه ده
او که د هغې نه مهلت نه فایده وانه غشتله نو بیا خدای پاک داسې هلاکت او سزا پرې راولي چې د هغې مثال هم ګورې په مخ د ځمکه بیانې. شعیب علیه السلام ورته وایي چې ګوره سم شي، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، در باندې د هغې عذاب نه یریږم که ادر باندې راغی او ادر نه چاپېره شو نو بیا کوز تښتېدی نه شي. شعیب علیه السلام ته رب العالمین حکم ویره دې وطن نه هجرت کوله، دي د عذاب وخت را روان ځان ته وباسه. هغه ته ووته چې کله ته دې قوم ورپورې ټوقې کولې خندلې ورپسې دې ته لاړ ووت د هغه قوم او په دې قوم باندې خدای پاک یو ګرم عذاب راوست. حالانکې د علاقه ګورې یخه ده، ما اورېدلې داسې دي، لیدلې مې نه ده، اورېدلې مې چې اوس هم هلته کې درې فوټه واوره پرته وي. علاقه یخه علاقه ده، الله تعالی پې عذاب راوست د ګرمې هوا په شکل کې. دې ځان له سمکې تیخانې جوړې کړې وې، هغې ته کوز شو یخی، هغه ګرم هوا پسې هلته هم ننوته نو دې بار راووته. چې بار راووتل نو الله یخه هوا راوست، دې خوشحاله چې دکه خیرې ګرمي ختمه شوه او دا خو موسمي تغیرات تبدلات وي او موسم را باندې یخ شو. دې کې یو وریځ پرې راغله، داسې وریځ راغله چې هغه ډېره ښکلې یخه وه او دوی ته رانږدې شوه او دا ټول ورپسې راووتل، د هغه خپلو سمسو نه د هغه وریځې لاندې شو نو درې عذابه پې پرله پسې راول. لاول پې زلزله راغله، ځمکه وجړقېدل. تاسو ولیدل مخکې کالونو کې 2-3 کاله مخکې چې مانسرې علاقه باندې کومه زلزله راغله؟ ما اورېدلي د خلکو لیدلې مې نه دي، پې غټ غټ بلډینګونه اوه شپږ چته دا داسې زمین بو ځمکه کې ننوتل چې وایي د هغې اړو نام و نشان هم نه دی معلوم، او داسې لوی لوی شقونه او کندې په ځمکه کې جوړې شوې، سړکونه او غرونه په ځمکه کې ننوتل. د خدای پاک د زور مقابله څوک کولی شي؟ نشي کولی. لاول پې زلزله راغله، د زلزلې نه پس څه وشو؟ جبریل علیه السلام پې یو چغه وواله، ډېره هیبتناکه د هیبت چغه. او درېیم نمبر د هغه وریځ نه پې د پاسه اور راوورېده، داسې اور پې راووتېدل، ټولې ختم کم کأن لم یغنوا فیها، داسې ریز مریز کړل لکه چې په دغه علاقه کې انسان روسېدلې قدر هم نه، داسې خدای پاک تباه و برباد کړ. دارنګې تاسو پروس کال دا سیلاب ونه لیده؟ هلکه سیلاب راغی د کوم ځای نه؟ د کالام د غرونو نه یوازې کالام غرونه نه دي، ګیر چاپېره چې څومره علاقې وي د ټولو نه اوبه را روانې وي. یوازې دلته نه دي، زموږ د پېښورونو طرفونو ته وګورئ دا خپړونه مړونه، دا څومره سیلاب پرې راغی. او داسې راغلل چې هغه غټې غټې آبادۍ وې او غټ غټ پلونه چې هغه په دغه په بمونو هم نه ختمېږي، هغه غټې غټې آبادۍ او هغه غټ غټ پلونه نیست و نابود او ختم شو. د خدای پاک د زور څوک مقابله کولی شي؟ نشي کولی. دا یاد ساتئ وروڼو، ګورئ خدای پاک انسان له مهلت ورکوي. د دې رزق مثال درته ښیم، د بعضې رزق داسې مثال دی لکه یو انسان نوکر ساتلي وله ډوډۍ ورکوي، هغه نوکر نه خوشحاله نو ښه ډوډۍ وله ورکوي او ښه خوراک وله ورکوي، دې ته خوشحاله دی. دا رزق د ده لپاره یو نعمت. بعضې رزق د انسان لپاره قهر او غضبي، لکه د مږې د پنجرې ډوډۍ، د مږې په پنجره کې ورته غوښه واچئ او مالګې مسالې هم پې ورته ودوړئ او په غوړو یې موله وترسئ او په هغه دننه په پنجره کې ورته غوښه هغه ټوټه کېږي او ښه خوشبویه کړي. څه دپاره؟ چې دا مږې ورپسې د سوړو نه هم راوځي، دومره خوشبویه چې د هغه مږې هغه سوړو کې دننه هم راوځي او په هغه پنجره کې خو ورته ښکاري دا غوښه ورننوځي او څونه به ورته دا مږه خوشحاله چې داسې نعمت مې مونتی دی چې د دې نه اعلی نعمت بل نشته، څومره خوشبویه دی او څونه اعلی دی او ډو څوک شته هم نه راته پروت دی، دا لګی هغه غوښه خوري 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 خوري، دا نعمت دی. لیکن کم ماشومانو چې پنجره یې ښودې د کوټه کې ورسره لاس کړي هغې بارزوئ، هغې وي ځکه خیرې ګیره شوې. او ماشوم بل ته وایي شورو پې نه کوو، صبر وکړه که نه هسې مري، یو 2-3 نوړی خو خوري که نه، څه به بیا ارمان کوي، پرېږده چې لږه غوښه خو خوري. مګر غریبه په دې سوچ کړه چې ما نعمت مونتی دی. او بار چې کوم ماشومان ډنډو په لاس ولاړ دي هغې وی ودرېږه پته به درته ولګي، لږ درته صبر کوو.
هغه نوړی یا نیمه خوړلې او یا نیمه نه خوړلې چې ماشومان پکې راکېږي څوک یې اوبو کې منډي او څوک ورته کوڅه کې ونیسي دقه رنګې دا بعضې ګنده مال مونږ ته د مږې د هغه خوراک په شان خشته ښکاري مونږ وایو دا خو د خدای لوی نعمت دی هلته فرشتې څه وایي هغې وي صبر وکړئ او څو ورځې درته ګورو لږ غوندې په ژبه مه به ووهئ په دا نیمه کې به پاتې ډنډې ورسره دي 2 ورځې پس مرې میاشت پس به د نڅا خیږي کال پس به د نڅا خیږي بې وقوفه دا خوراک د نعمت نه دی د مږې د پنجرې غوښه ده او بعض انسان له داسې خدای نعمت ورکوي لکه یو سړی چې خپل نوکر له خوشحاله ډوډۍ ورکوي د مارونو د دنیا په مال غاوره کېږي عادیان وګورئ سمودیان وګورئ د نوح علیه السلام قوم وګورئ او دارنګې د موسی علیه السلام د فرعون قوم وګورئ د دې نه غټ خلک درانه خلک نور تیر شوي دی د عادیانو په شانتې خلک الله اکبر غټو غټو تنو والا او غرونو کې به یې دننه سرنګونه ایستل او په غرونو کې دننه آبادۍ به یې کولې لیکن چې کله د خدای عذاب پرې راغی داسې شو کانهم اعجاز نخل منقعر لکه د کجورو په باغ باندې چې هوا راشي زول او طوفان او دا تنې دقسې لوړې پرتې وي دقسې تباه و برباد شو دارنګې د شعیب علیه السلام قوم پیغمبر پورې به ټوکې کولې یو نیکانو خلک پورې ټوکې به نه کوي علماو پورې ټوکې به نه کوي څوک د دین دعوت درکوي او نیکي درته ښي ټوکې ملنډې به نه کوي اوس دا مونږ ته دا چل ښي هلکه د مړه ته یو زبرګ پکې ښې که نه مونږ نه سل زبرګان جوړی چې څوک مونځ کوي دیم راته مولا شو او که څوک چاته لږ غوندې دعوت ورکوي چې دا ګناه مه کوه ښه ته م لاړې زبرګ شوې دا هلکه د دې خبرو څه مطلب دا د شعیب علیه السلام او د پخوانو پیغمبرانو د قومونو پیغورونه دي چې هغې به خپلو پیغمبرانو ته پیغورونه ورکول او چې جړل به یې خدای ته دې مکر ته یې ګوره د مکر د وجې نه جاړي اوس خلک داسې وایي که نه که څوک د خدای د یارې نه م جاړي نو خلکو پورې دا ټوکې کوي نه مونږ ته دا چل ښي الصلاتک تأمرک ان نترک ما یفعل آباؤنا مونږ ته دا چلونه ښي دا ټوکې به پیغمبرانو پورې کولې نو یو چې څوک درله د نیکۍ دعوت درکوي عمل پې وکړه که عمل نه شي ګورې ټوکې ور پورې مه کوه هر څه ریکارډ کېږي ګورې دې ته مه ګوره چې دا زه څه کوم ګنې بس دا لاړل افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون دا سوچ مه کوه چې ګنې دا هر څه ما بس پیدا کړي دي او ماله به واپس نه راځې نو دا څیزونه به نه کوې ځمکه کې فساد به نه کوې غلا غلطي ډاکه به نه کوې او په وزن او په تله کې تګي به بلکل نه کوې یوازې وزن تله نه ده ګورې ما درته دې مختلف قسمونه وښود حرام خوري د دې نه خطرناکه ګناه بله نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهادي موقع کې صحابو اوسې ښکار کړې وه هغه اوسې چې د ځان نه پړې اوږد که یا اوښله وراله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خوا کې ودرېده زور یې وکړه ورسېده وله د الله رسوله زه ستا دې ملګرو ښکار کړی یم او ما له دې پړي نه پرانیزه په دا پلانکي غار کې زما ماشومان بچي دي ګوره حسین نبی علیه السلام سره خبرې کړي دي دا د حضور پاک معجزه ده زه به لاړه شم او دغه خپلو بچو له به پی ورکم بچي راته اوږي دي او بیا به راشي نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي وي په تا څه اعتبار دی هسې نه که زه دې پرېږدم ته خو زما دې ملګري ښکار کړې که زه دې پرېږدم او بیا رانه شي وي داسې قسم به درته وخورم چې په مخ د ځمکه د اسمان لاندې د هغې نه سخت قسم به بل وي وی څه قسم به وخورې وی ښه ته ما پرېږده او که زه واپس رانلم نو ما د خدای پاک د قیامت په ورځ د حرام خورو په سب کې پاسئ بلکې دا ماته د حرام خوارو تعبیر وکړه هغې کې عشارین لفظ راغلی دی د هغې خلکو په سب کې مې پاسئ چې دا د زکات دا چیرمنان او ممبران دي دا عشرونه تقسیموي او دا عشرونه ویشي او دا خلکو نه غونډئ د دې خلکو په سب کې مې د پروردګار پاسئ وی چې دا لفظ دیوسی وي د نبي هم دا وجود مبارک داسې وړچېده وی ډېر مضبوط قسم دی خوړه واقعي په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې دې نه خطرناک قسم بل نشته صحابو ته یې د اوسې پرانیزي چې پرېنیستله اوسې لاړه خپلو بچو له یې پی ورکړل دقه ده چې واپس رانه صاحب ما خپل کار وکړه خپلې ډوټي حضور پاک هغه صحابي ته وي د اوسې پرېږدی او بیا عام اعلان وکړه وی د بچو په ورځو کې ښکار به بلکل نه کوي
ځکه یو حیوان چې د ښکار کو د سره د 2-3 بچیم برباد کړل. د بچو په وخت کې چې د مرغۍ ویشته هغې په جاله کې چې کم 1-2 بچي دی هغه مړه شو، ځکه هغې د برې څوک کړي. نو د بچو په وخت کې به قطعا ښکار نه کوي او هغه اوسه یې پرېښودله. نو حرام خوري دا ډېر خطرناک شی دی ګوره، او مسلمان سره ټګي کول دا ډېر خطرناک شی دی. مونږ ته دا اړو څه ښکاري نه، مونږ ته را ټګي سم نه ښکاري. مونږ وایي مړه دا خو څه وړه غوندې خبره ده، 2 روپۍ دي یاره د یو نه دې 2 والې او د بل نه دې 2 والې او د بل نه دې 3 والې او د بل نه دې 4 والې. دا به کوم ځای دا پیټې په شا ګرځی؟ د قیامت لویه ورځ اینې که نه اینې؟ او دا چا له ګټې؟ د دې زمانې بچو له او پکېږي همه دا کشرانه لکه په تاسو ځواني او بوډاوالی را روان د دې زمانې بچي. خدای ګواه دی داسې خلک مې لیدي دي، رښتیا درته وایم په جنازو کې مې داسې خلک لیدلی دي، رښتیا درته وایم چې د خپل پلار جنازه کې زوی نه دي شریک شوی، د خپل پلار په جنازه کې نه دي شریک شوي. دا ما لیدلي په خپلو سترګو باندې. داسې خلک مې هم لیدلي په دعا کې په جنازه کې، تاسو هم ورته کتلي وي. چې خلک وایي دعا ورته وکړو، دوی یو بل سره بل ملګري سره ګپ لګوي، هغه خپل پلار ته لاس هم نه اوچتوي چې د پلار ته خو د دعا وکړو او د خپلې مور ته دعا وکړو. دلې وګورئ په دې تعزیتونو کې تاسو دې بچو له رزق ګټې، دې له ډوډۍ ګټې، دې له بنګلې جوړی، دې له مستقبل کې بینک بیلنس جوړی او آخرت ځان له په خپله بربادی. دا خو تو خیار نه قمقل قمقل. حلال رزق حلال تجارت وکړه چې څومره دې ډېره کړه، حجونه به پکې وکړي، عمرې به پکې وکړي، جومات به جوړ کړي، مسلمان سره ښېګړه به وکړي، رشته دارانو دوستانو سره ګاونډیانو سره به وکړي، نو فایده به دې ډېره زیاته وي. او که حرام دې زیات کړ نو ځان لرې تاوان ورکړه، ځان مه تاوانې کوه. قرآن شریف کې اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. هر پیغمبر ته الله دا اعلان کړی دی. نو پیغمبر خواصم پاک دامن دی، دا ورته ولې وایي یا ایها الرسل اے پیغمبرانو کلوا من الطیبات، ګورې پاک رزق وخورئ، واعملوا صالحا او نیک عمل وکړئ. اول نمبر حکم د پاک رزق او دویم نمبر رزق، دویم نمبر اعلان دا دا نیک عمل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ډیر کرتی او سړی وی اشعث ببر سر بیوی اغبر دوړي به پې الوتی او رفع یدیه الی الله، الله ته به لاسونه پورته کړي او چغې به یا رب یا دا د پیغمبر هم الفاظ دي، یا رب یا رب یا رب یا رب، اے ربا اے ربا اے ربا. انا یستجاب د دعا به څنګه قبلیږي؟ نه قبلیږي دعا. ولی؟ وی ملبسه حرام، ملبسه حرام، لباس حرام، ماکلو ډوډۍ حرام، مش اوبه حرامې، چې کم ځای سملي هغه ځای د حرامو. انا یستجاب، کم ځای نه به د دعا قبول شي؟ نه قبلیږي. سر ببر جامې شتېدلې او یا رب یا رب یا رب، دعا به نه قبلیږي. تمارو دا عادتونه او حضرت شعیب علیه السلام بالخصوص دا هغه قوم کې دا یو عادت. نو د ټګۍ او د دوکې نه به ځان ساتئ. او د ټګۍ او د دوکې مختلف قسمونه دي. یوازې د دکاندار ټګي او دوکه نه ده، دا زمیندار هم کوي ګورې ټګي دوکه خفه کېږي ما. الوګان چې بازار ته وړي لاندې پکې سا چولي او بره تا چولي، لاندې واړه دي او بره دې پې غټه چولي. ولې خلک دوکه کوي؟ دا خو ګناه ده. الحمدلله ټماټر چې وړي لاندې یو شان پراتی، بره بل شان پراتی، ګوړې له رنګ کاټونه ورکوي او پکې قسم قسم څیزونه رنګونه وله جوړوي. دا ټوله ټګي نه، دا دوکه نه شوه. د هر چا چې د غلا څومره وس کېږي، ما راته وي د غلا مختلف قسمونه دي. د چا چې د غلا کم وس کېږي، پخوا به دا کبان خلکو اخېستن وي، غوږونه وله وګورئ. هلکه چې غوږ یې تورې نه وي دا زوړ دی، او چې غوږ یې سپینې سورې نه وي دا تازه دی. ما ته چا خبره کوله، ما ته یې اوس د غوږونو نه پته نه لګي، وی په دې غوږ وله څه مساله چې د هر غوږ سوري. اوس مې دې سره څه کې مونږ ورته د غوږ وکتو، اوس د هغه په خپله غوږ وګوره دې غوږ ته د ناټک سوري د قیانوس زمانې زوړ کب یو غوږ به سوري، وی دا پې څه مسایله مګي دې سره څه کې دې ټګۍ سره.
د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي د هغې مبارکه وینا ده. اوږد حدیث ده بیا ته مفهوم ویل وی دا امانت چې دی وی دا قرآن شریف نم حکم دی او د حضور پاک په حدیثو کې د امانت حکم دی. وی داسې وخت به راشي چې دا امانت به د خلکو نه داسې وځي داسې چې وی ماسخوتن اوده کېږي نو دی به امیني او چې سار پاسي خیانتګر به وی خلک چې سودا کوي وی به چې هلکه په پلان کلي کلي کې یو سړی دی هغه ښه دی د هغه نه سودا وکړه په پلان کې کلي کې یو سړی دی داسې ده اوس که نه ده خلک چې تپوس کوي پېښور ته ځي سودا له پېښور ته چې سودا له ځي هلکه چا نه دا سودا وکړمه هلکه پېښور خو ټول د دوکاندارانو نه ډک دی مردان خو ټول د دوکاندارانو ډک دی چارزاده خو ټول د دوکاندارانو نه ډک دی چا نه سودا وکړم یو د یو نه تپوس کوي یاره جي پلانکي دوکاندار نه وکړه په هغه زرګونو دوکانونو کې یو یې په ګوته کړي پلانکي نه سودا وکړه ان فی بني فلان رجلا امینا وی پلانکي دی کې یو سړی دی ښه سړی دی هغه نه سودا وکړه بل چا نه مه اخله په سلو کسو کې او په زرو کسو کې یو باندې به د خلکو اعتماد وي په باقي به د خلکو اعتماد نه دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وینا. حضرت شعیب علیہ السلام د یو سل او څلوېښتو کالو په عمر کې وفات دی. د مدین نه پس یو بل قوم دی اصحاب الایکا بڼ والا خلک هغه داسې علاقه وه چې هغه ډېره زیاته سرسبز و شاداب وه او د باغونو او د میوو نه ډکه علاقه وه هغې ته بیا دعوت الله له ورغی هغې جوټلا وکوې نه منه هغې باندې هم د خدای پاک عذاب راغی بیا دې راغلی د مکې مکرمې ته او په مکه مکرمه کې د یو سل څلوېښتو کالو یعنې د اوو شلو کالو په عمر کې وفات شوی نو دا مې د هغه د هغه دعوت په سلسله کې یو څو خبرې د تارس کول. رب العالمین دی مونږ له د حلالو پراخه رزق راکړي نه دور خدای پاک دې د حرامو د رزق نه وساتي او الله دې د ټګۍ او د دوکې د رزق نه وساتي او الله دې د دواړو جهانو خیرونو برکتونه نصیب کړي. د خپل وطن او د ملک تبدو کې زمونږ د عمل کو دا وطن دا په مختلفو طریقو باندې دا ظالمان کافران راځي او د ګیرولو کوشش کوي او زمونږ د حکمران طبقې خفه کېږي مه د هغې څو کیسې پیسې مو سره شریکې دي کله یو ډرامه جوړه کړي او کله بله ډرامه جوړه کړي. الله زمونږ د دې وطن او د دې ملک حفاظت وکړي او زمونږ د جوماتونو زمونږ د قرآن او زمونږ د دین حفاظت وکړي. الله چې څوک مریضان دي خدای ټول له شفا ورکړي خدای که څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله زمونږ د حلال او پراخ رزق نصیب کړي او د حرام خورین هم الله په امن و امان کې وساتي. مردگان چې څومره زمونږ وفات دي مغفرت نصیب کړي.